بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، د کویلې مزدورانو احتجاج په درادم خیل کې لویه غونډه او ټول سیاسي قیادت هلته راغونډېده بغیر د محترم شوکت یوسفزی صاحب او امیر مقام نه. هغې څه رنګ راوړ؟ په 30 جون باندې یو نوټیفیکیشن جاری کو او دغه نوټیفیکیشن چې دی دا قومي کول کمپنی اخروال جاری کړی دی. دې نوټیفیکیشن کې دیو لیکي چې از مرکزی دفتر بولدک قوم اخروال بنام اخروال قومی مائنز لیبرز عنوان 300 روپے فی ٹن بونس برائے لیبرز. تحریر حاضہ کے ذریعے تمام اخروال قومی مائنز لیبرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عید پیکج کے مد میں مورخہ 7 جولائی سے لے کر 17 جولائی 2022 تک جتنا بھی قومی کوئلہ نکاسی ہوگی اس پر لیبرز کو اضافی 300 روپے فی ٹن ادا کی جائے گی. دو خبری دی، یو خو د 9 جولائی نه واخله د 19 جولائی 2022 پورې دا د اختر پیکج دی او بل 300 روپے اضافه. خبره به دې نه کومه د مزدورانو دغه احتجاج بې ځای نه و. پر امن احتجاج ډیر مهم چیز دی. که دا ټول خلک کېناسته نن که شوکت خبره کوي، که امیر مقام صاحب ته خبره رسېدلې ده او یا زمونږ د کول کمپنۍ اخروال ملګري کینی او 300 روپۍ زیاتوي، دا هم د دغه احتجاج رنګ و. پر امن احتجاج ډېر ښه عمل دی. حمزه بابا وایي چې ما قطرې ته ګله کم نظر ونه کړې، په دویم ځلې راتګ کې به باران یم. دغه احتجاج په دې زه اوس خبره کوم چې دا پیسې پوره دي که نه دي یا زموږ مسلې حل شوې که نه شوې، خو دا احتجاج ښه بد نه و. او که چېرته ضرورت راغی او موږ دویمه پیره احتجاج کوو نو بیا به دا قطره باران وي، بیا به یو سیلاب وي او بیا به د ټولو مسلو حل روځي. خبره به زه دې نه شروع کومه. دا خروال چې زموږ څومره هم کول کمپنۍ والا ملګري دي هغو دې په دې باندې ځان پوهېږي، پوهان دي، مشران دي. زموږ او ستاسو بیخي څه مسله نشته دی. هغو د دې نه اوس یو ذاتي مسله را جوړه کړې ده چې مزدور به بیا ریټرن کې راکوي چې دی به روځي نه او دی به احتجاج نه کوي او د زموږ حد تک کړی دی. ګورئ جي، دا ریټ زیاتېده دا خو د ټولو نه وړه مسله ده، په وړو کې د مالګې برابر خبره ده. د کویلې د مزدور نه یوازې په درادم خیل کې بلکې پوره پاکستان کې ډېرې لویې مسلې دي. موږ دا احتجاج دا خبره دا ډیبیټ د هغې دپاره را شروع کړی دی. نو موږ چې کوم لوی مرام دی یا منزل دی هغې ته ځو، دا پکې وړه خبره ده. دا ریټ میټ دا بس هم زیاتېږي. ریټ موږ ته دومره مشکله او مسله نه ده. نو زما په خیال که مزدور چرته راوتی احتجاج کړی یا خفه شوی نو د دې مطلب به دا نه چې دی د چا خلاف دی، بلکې مزدور د کلونو راسې دومره زورولی شوی دی، دردېدلی دی، ظلم جبر پې شوی دی چې تنګ آمد بجنګ آمد. هغه سره خو بله لار شته دی نو هغه به یو پر امن احتجاج کوي. نو احتجاج نه موږ مه منع کوئ، موږ ډسکریج کوئ او مه په دې باندې خفه کېږئ. دا به موږ بیا هم کوو بیا به هم کوو. راځم مسلو له. دغه 300 روپۍ زیاتېده په اختر کې په روژه کې دا اسیم زیاتېږي. هغه وخت کې مزدوران نه کمې نو د مزدور د اټرکشن دپاره د هغه د راښکلو دپاره دا کېږي او دا د 300 نه نور هم ډېر زیاتېږي. دا 300 لږ دی، کله کله دا ډبلیږي. نو یو خو دا خبره وي چې په دې باندې موږ او مزدور سره پوه شو چې دغه ریټ زیاتېده دا عریضي وختي دی، صرف د اختر یو پیکج دی، دوی پکې په خپله لیکلي دي. دا زموږ مسله حل نه ده. خو ریټ ډېره وړه خبره ده. زموږ اصل مسلې نورې دي او هغه د حکومتي وخت سره دي. شوکت یوسفزی صاحب ډېر محترم خو وی چې دا د حکومت خلاف نه ده دا خبره او حکومت سره احتجاج دی نه کوي. اصل مسله خو شوکت صاحب زموږ تا سره ده، امیر مقام صاحب زموږ تا سره ده. او یاد ساتئ، ګورئ تاسو د شانګلې مشران یئ، که دا پیرا د شانګلې ولس رووت د کویلې مزدور د هغه سره به د شانګلې د هرې شعبې کس روځي. ډاکټر به روځي، انجینیر به روځي، صحافي به روځي، وکیل به روځي. ځکه چې زه دا ګڼم چې د شانګلې مزدور بې وسه دی، بې جبانه دی، بې تپوسه دی، بې علمه دی. نو دا زموږ د ټولو فرض دی چې د هغه دپاره موږ په کلکه باندې ودرېږو. نو که دا ځله راووتو شوکت صاحب، امیر مقام صاحب، عباد صاحب، ټولو ملګرو مشرانو، نو بیا کیدای شي زموږ په شوکت صاحب تسلي ونه شي. سی ایم صاحب به راله راولی، بیا به راله پی ایم صاحب راولی، شهباز شریف به راله بیا راولی. ځکه چې مزدور د کلونو راسې مګلی کېږي، په دې جرنده کې دل کېږي او هېڅ تپوس نشته دی. نو مزدور ته مې دا خواست دی چې پر امنه احتجاج، تحریک، جذبه ژوندی ساتئ. که بیا هم مقررات لا بیا به راپاڅو، د دې نه په ګڼ تعداد کې به راپاڅو. خبره به زه اوس کومه د مزدور د ستونزو. د حکومت سره زموږ څه مسله ده؟ د کلونو راسې زموږ د ماین مزدور ته د ډیث ګرانټ ډېره غټه مسله ده. دیو څه ډېر نامینل مقرر کړی دی، کوم ځای کې 3 لاکه دی، چېرته 15 لاکه دی، چېرته 7 لاکه دی، یو ځای کې پکې چېرته په یو ایویډنس شته دی، ما ته ملګرو راولېږو 8 لاکه چا ورکړی دی.
خو دا هم دومره په مشکله په ګرانه په سخته چې 3 لکه دله ساز درکوي دی چې ورته ساز وایي یا ډیت ګرانټ نو 2 لکه به پسې خورېږي ډېر لوی مسله تکلیف وي مزدور ته وایي دا کاغذ راوړه نو دا راوړه نو دا راوړه یا سړیه نو مزدوره جس که په دې پوهېدی یو طرف ته ترې مړی شوی بل طرف ته د هغه کونډه ورته ناستی او بل طرف ته وایي چې ماله دا کاغذ راوړه او دا راوړه زیاتی مه کوئ خدای به تپوس کوي یو ورځ به مرو دا ډیت ګرانټ دومره اسان کړی شي چې مړی وشي په یو کاغذ پکار ده چې دته په اسانه باندې ودله کور ته وړی کېږي دی پسې نه ستړی کېږي یوه خبره ده دویمه خبره ده زمونږ د لیبر کالونۍ دلته دیو مشرف کالوني جوړه کړې ده دلته لیبر کالوني جوړه ده پېښور کې ناصر باغ روډ باندې بیا بېنظیره کالونۍ جوړه ده هر څه شته دی خو د مایننګ د مزدور دپاره په دې کې هیڅ شی نشته دی د مایننګ مزدور دی په شانګله کې او لیبر کالوني به یې په پېښور کې په بلوچستان کې دا هم زمونږ کلکه غوښتنه ده چې د مایننګ لیبر دپاره دی په شانګله کې کالوني جوړه شي که کالوني نه جوړیږي کاټیجز دې جوړ شي انوایرمنټ فرینډلی یو ماحول دې جوړ شي چې هلته د سکول هم وي ورکینګ فوک سکولونه هم وي هلته د ماشومان تعلیم هم کولی شي اوس ورکینګ فوک سکول په بلوچستان کې دی نو د شانګلې سړی خپل بچی هغه ځای ته ولېږي په دې مونږ څو پیرې خبره کړې ده یو دا خبره بل زمونږ جهیز د ماشوم زمونږ د مزدور چې کله ماشومه یا لور ودیږي نو په کار ده چې د هغې د جهیز دپاره یو واضحه پالیسي وي او دی په دفترونو کې نه خوارېږي هلته نه ذریله کېږي بلکې په ټایم باندې درته دا میلاویږي د ده د بچو سکالرشپ یې د دوی دپاره خاص سکولونه مزدورانو زه درته سوال کوم یو بل سره ودرېږئ بې اتفاقي مه کوئ ستاسو معمولي احتجاج د پوره ملک مشینري داسې په تحریک کې راوستې ده چې په اخروال کې معمولي احتجاج دې ته زه وایم ګوره ډېر خلک نو راغونډ شوي ما ته پته ده میټان پکې ډېر نو راغلي منیجران نو راغلي که چېرته دا میټان او منیجران په ایماندارۍ او په نرخ سره ودرېده دا مزدوران خو ټول هم دیو بوځي د دیو د لاس لاندې میټانو ته زه یو ریکویسټ کوم منیجرانو ته دا هم زموږ وروڼه دي ګورئ جي کله چې تاسو قامي ګټه غواړئ او مجموعي ترقي غواړئ په دې کې به محنت نه زیاته قرباني پکاري لږه قرباني به ورکولي ګورئ خدای او رسول شته دی که یو میټ یو منیجر 3 لکه 4 لکه 5 لکه روپۍ جوړیږي خو په دې قیمت نه چې زما مزدور هلته خوار شي ذلیله شي بېحله شي چېرته به یو ورځ مرو نه الله له به جواب نه ورکړو دا پیسې به څومره ګټو دیوالونه به څټو خپل د بنګلو ګاډي به څټو پیسه خو دې دپاره وي چې ستا نه انسانیت ته خیر ورسي او د دنیا دانشوران په دې متفق دي چې د اصل انسان چې کله کامیاب شي نو د کامیابۍ نښه دا ده چې ستا نه انسانانو ته څومره خیر دی نو زه په هغه کامیابۍ څه کومه چې زه کروړپتي یم او انسانانو سره ظلم او جبر زمانه کېږي میټ او منیجره دا زموږ شریکه مسله ده لږه قرباني ورکوئ تکړه شئ ودرېږئ راپاڅئ دا عریضي د خپل ذات نه روزئ نو د قام ګټه به وشي او د قام ګټه که وشي ګورئ دا خبره تاسو واورئ که د شانګلې 80% او 80% د شانګلې د کویلې مزدور ښه شي نو زه به د یو صحافي په حیث باندې ښه شمه ډاکټر له څوک ځي خو دغه د کویلې مزدور ځي نو هغه له به ښه پیسې میلاویږي نو به ډاکټر له هم ورکوي نو دغسې انجینیر له به هم ورکوي نو ګاډي والا له به هم ورکوي دوکاندار له به هم ورکوي که زه چېرته ځم کمپیرنګ له هوسټنګ له ما له به هم راکوي بل له به هم ورکوي بل له نو د شانګلې پوره اکانومي به ښه شي نو موږ کله کله سوچ کوو چې سړی دا خو د مزدور مسله د زما په دې کې څه دي خو دا ټول انټر ریلیټډ دي دا څیزونه یو بل سره تړلي دي دا یوه مسله د مزدور نه ده یوازې موږ ټولې شانګلې ته به خیر رسي او کم خلک چې د قامي ګټو کوشش کوي نو د دیو پوره سیمه پوره ضلع پوره ملک چې دی هغه ترقي کوي موږ به د پوره شانګلې سوچ کوو د پوره صوبې سوچ به کوو بیا به د پوره ملک سوچ کوو یوازې شخصي ګټه څه ده که زه کروړپتي شم او دا ټول خلک خواران یې څه به یې خو سوال به کوي مانه خو که ټول پکې لکپتیان را پیدا شي هسې خو ټول خلک یو شانې نشي کېدی خو که یو کروړپتي نو پکار ده چې بل دې لکپتي چې یو ماحول رواني یو سیسټم رواني نو لهذا میټان منیجران بیا د شانګلې د هر شعبې سره تړلي خلک دا احساس وکړي چې د مزدور مسلې حل کېدو سره د شانګلې زیاتره مجموعي مسله حل کېږي یوه خو دا خبره ده بله خبره که چېرته زموږ مسلې حل نه شوې نو دا ټول مزدوران به اوري اختر له ټول راشئ ډېر به راغلي هم د شانګله ټاپ نه والا او تر بشامه پورې چې څومره مزدوران دي یا د ژوند د کمې شعبې سره تړلي خلک دي په یو ایماني او پاکه جذبه باندې روزئ په دغه الپورۍ کې به کینو یو غټ احتجاج به وکړو په خپل کور کې خو احتجاج کولی شو کنه پر امن احتجاج خپل سوکړک به راوړو خپل صابه به راوړو خپلې شملې به راوړو هلته به ورته ناست پرلت به مو والی وروره دلته به راله سی ام هم راځي شوکت یوسفزی چې وایي چې دا خلک تقریر له ځي دی به راله هم راځي امیر مقام صاحب به هم راځي دا ټول به راځي دا زما نمایندګان دي چې دوی ماله نه راځي چاله به راځي هم دقه وخت دی الیکشن را نږدې دی مزدورانو سوال درته کوم اتفاق را پیدا کوي
تحریکو رنګ راوړی دی. زه خو تاسو ته بیا وایم د یو صحافي په حیث باندې نه مې د کومې پارټۍ سره تعلق شته دی نه د کوم تنظیم سره، یک یوازې یم. او زمونږ هغه یو شاعر ملګری وایي چې هیڅ اعتبار پر رهروانو پاتې نه دی. اوس که جرګې لزم که شر لزم یوازې زما، یک یوازې زما د خپل سوچ سره د ایمانی جذبې سره او د دغه احساس سره چې یو ورځ مرګ اټل دی، حق دی، مرو به. ولې نه چې څه ځای پورې موږ کولی شو، هسې خو په دې ملک کې ډېرې داسې د حق خبرې نشي کېدی، خو چې څه ځای پورې کولی شو کومه دایره کې زموږ وزرې نه سوځي چې هغه خبره خو وکړو که نه. د مزدور دا ایشو انتهایي جنون ده، انتهایي اسانه ده او دې کې هیڅ چاته زیان نه رسي، نه د ملک ته نه خلکو ته نه ادارو ته. دا مزدور زمونږ او ستاسو شریک دی، غریب دی، بېوسه دی، تعلیم یې نشته دی، خبره نشي کولی. پکار ده چې موږ د ژبه جوړه شو نو کم از کم پولیس ویرات باندې د حشر په میدان کې خو به هسکه شمله ولاړو که نه چې دغه یو کار موږ کولی شو. نو یو ځل بیا ټولو مزدورانو باندې غږ کومه دا 300 روپۍ زیاتېده دا ډېره وړه غوندې خبره ده. ستاسو په دې لویه لړۍ کې ستاسو ډېر حق کېږي، ستاسو ډېرې لویې پیسې. پرون زه د یو سیکرټري صاحب سره ناست وم ریټایر، هغه وایي چې په ورکر ویلفیر فنډ کې کومه چې فیډرل اداره ده د هغې د سوري لاندې بیا ورکر ویلفیر بورډ جوړ شوی دی په هره صوبه کې. ډېرې غټې پیسې اوس هم پرتې دي، خو ستاسو په لیډرشپ کې هیڅ قسمه کوالټي نشته. او هغه راته دا هم وایي، هغه سره به هم زما یو مرکه راځي، وایي چې ستاسو یو لیډر له تلی یم، هغه په دې کې دلچسپي نه لي. ولې نه لي؟ چې موږ په خپله باندې نه راپاڅو. د مصلحتونو ښکارو. ما بلو د شوکت صاحب د یوې خبرې جواب ورکړو، ما پسې د هغه ملګري را شروع شو. یا مسلمانو زما او د شوکت صاحب د یو بل سره څویمه ده، خو یو د حق خبره ده، هغه زموږ مشر دی. که دی وایي چې ما پسې خبره مه کوه او زما د خبرو جواب مه کوه، شوکت صاحب د سبا ریزاین ورکړي، زما رور دی ما سره دی کښېني، زه صحافي یم، دی هم مخکې صحافي و، بیا زما د هېڅ جنګ نشته دی. خو که دی زما نمایندګي کوي، دی ما اسمبلۍ ته لیږلی، دی په یو تور ګاډي کې زما د وټ په وجه باندې ګرځي د کویلې د مزدور، نو زه به د خبرې جواب کومه، د امیر مقام د خبرې به جواب کومه، د عباد د خبرې. ټول عمر به موږ مزدور په عقو دوکو کې نه ساتو چې دا داسې نه په کار او داسې په کار. او شوکت صاحب دې ما ته دا ووایي چې دی 15 کاله پاتې شو، دی لیبر منسټر و، د کړي څه دي لکه څه شی خو په کار دی که نه. یو 2 ګوتې چټۍ په 2019 کې دی یو ترمیم کړی دی. ټول مزدوران لیډرشپ وایي کوم چې پوهېږي هغه وایي چې هغه بالکل موږ ته قابل قبول نه دی، ځکه چې هغې کې موږ نه وناست، دی پرې پوهېږي نه. مهرباني وکړه شوکت صاحب، موږ د سره هم کښېنو، زموږ جنګ مسله نشته دی، بل د ملګري هم پوهه که موږ د یو قامي کاز دپاره راوتو نو پای کې موږ یو بل پسې وسنښتو. یا سړیه زموږ داسې مسله نشته دی، خو ته لیډر یې او په ځان کې دومره زغم پیدا که، خپله سینه فراخه که. تا ته به زه هم خبره کوم، بل هم که نشي کولی خو ریزاین ورکړه. بیا زموږ ورور یې موږ به تاله یو ویډیو وکړو چې تکړه سړی او نر سړی او ریزاین یې ورکړو، مسلې خلکو نه حل کولې. امیر مقام صاحب هم که نشي کولی ریزاین دې ورکړي، بل لیډر به راپاڅي، بل څوک به راوځي. نو زما چا سره ذاتي اختلاف نشته، خدای ګواه دی. بیا درته هم وایم قامي خبره به کوو، د مزدور خبره به کوو، او دې ایشو کې مزدورانو حوصله مه بیلئ. تاسو ته به ډېرې ستونزې راځي، ډېرې مشکلات به راځي. هلته به اونر تاسو تنګئ، دلته به لیډرشپ تاسو تنګئ. څوک به وایي چې افسر افغان هسې راپارولي یې، ځان له ناست دی په دفتر کې مزې کوي، دی خو د کولې مزدور نه دی. خو خدای ګواه دی که په نره ودرېدئ ټولې مسلې حل کېږي، او ستاسو هغه خویندې میندې کونډې بورې چې هغه په ژړا دي د هغو د ټولو احساساتو ټکور به وشي. که چېرته تاسو ته ستاسو حق میلاو شي، که د احتجاج ضرورت راپېښ شو، یاد ساتئ د اختر په 2 درېمه به په شانګله کې یو غټ احتجاج کوو او دا ټول لیډرشپ به ستاسو خپله راځي. ډېره مینه او احترام.